نامه د پاک الله می دا بیان دی په نامه د پاک الله می دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. زه به څه کاغذ به څه قلم به څه وي، زه به څه کاغذ به څه قلم به څه وي، هر یو کس یې په صفت کې ناتوان دی. د پښتو د نړیوالې ورځې قدرمنو ښاغلو او آغلو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن یکشنبه د 2014 کال د مې 28مه نیټه چې د 1995 مریض کال د غبرګولي د 9مې نیټې سره سمون کوي د پښتو نړیواله ورځ ده. د دغه ورځې په مناسبت دغه پرتمینه غونډه په هالند کې د 4 ټولنو په زیات جوړه شوې ده. هر یوه یې د غرغښ ټولنه، د لوی ننګرهار ټولنه، د احمدشاه بابا ټولنه او په هالند کې د افغانانو کلتوري ټولنه. زه مختار احمد احسان یم، کارم شفیقه حبیب ستاسو قرباني. موږ د یادو ټولنو لخوا تاسو ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایو. د غونډې په پیل کې بلنه ورکوم وښاغلي عزیز الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة في جنة عالية بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ډیرو محترمو مشرانو، کشرانو، خویندو، ورونو، درنو میلمنو، د نږدې او د لرې ځایونو نه راغلو ښاغلو آغلو، ستړي مه شئ، هر کله راشئ. هغه ټول استادان دي. زما چې عمر دغه ځای ته رارسېدلی، دغه عمر مې یو ځل بیا هم همدومره مخې ته لاړ شي او زه خپل تحصیل وکړم. د داسې درنو مشرانو په مقابل کې خوله وازول ما ته یو رقم ګستاخي معلومیږي. ما ته عفوه وکړئ، خو یو دیني اړخ د طریقه به زه دا خبره وڅېړم چې ژبه د یو انسان په ژوند کې څومره یو تاثیر لري او څومره اهمیت لري. الله پاک په قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې ای انسانانو، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تاسو ما نارینه او ښځینه پیدا کړي یې، مختلفې شعبې او قبیلې مې پیدا کړي یې چې په هغې کې مختلفې ژبې هم شاملې دي. دا مې ولې کړي؟ لتعارفو، چې تاسو سره یو بل وپېژنئ. پېژندل د انسان، شناخت د انسان هغه وخت کېږي چې د همغه کم ځای نه چې دا تولد شوی پیدا شوی د همغه ځای نه دا خلکو ته ځان ور وښیي. که چېرته موږ وایو چې عطر
د عطر نه مفهوم د ټولو په ذهن کې دا راځي چې یعنې هغه اوبه چې کله یې سر خلاص کړي د هغې نه خوشبويي راځي. دوستانو موږ نن ورځ خدای مکه نه چا باندې تعرض کوو نه کوم څوک بد یادوو، موږ خپل ځان غواړو وپېژنو او خپلو اولادونو ته غواړو ځان ور وپېژنو. خدای مکه د دې نه د هدف داسې د چا غوږ ته لاړ نه شي چې دی د کوم خرابۍ دپاره راټول شوي او زموږ په خلاف باندې کوم کار کوو. پروردګار د دغه توفیق موږ ته هېڅکله نه راکوي چې بل چاته د ضرر رسولو نیت پکې وي. خدای دې د خپل ځان د جوړولو توفیق موږ او تاسو ټولو ته راپنسي. نو کله چې الله پاک وایي دغه مختلف انسانان چې ما پیدا کړي دي او دا مې د دې دپاره پیدا کړي چې دغه ټوله جمله او کلمه په همدې سره راټولوي چې لتعارفو، تر څو پورې چې تاسو یو بل په اسانۍ وپېژنئ چې دا فلانی دی دا فلانی دی دا فلانی دی. نو موږ چې وایو چې موږ پښتانه یو په پښتو ژبه خبرې کوو، د پښتو دپاره پښتونولي ضروري او حتمي خبره ده، لکه د عطرو دپاره چې خوشبويي حتمي ده، د پښتو دپاره پښتونولي حتمي و ضروري. دوستانو دغه خبره هم زه غواړم پکې اضافه کړم، پښتو وایي دومره اسانه نه ده، دا ما د مشرانو نه اورېدلې وایي پښتو پښتۍ ماتوي. که یو څوک غواړي چې په پښتو کې پاتې شي د هغې به پښتۍ هم ماتېږي، ځکه چې دلته جرګه ده، دلته مشران دي، دلته سره مشوره ده، دلته کشر او مشر معلوم دی. زموږ مشران دی خدای راته په سلهاوو کلونو ژوندي لري او موږ کشران دي د هغې په سوري کې خدای ورسره برابر لري. پروردګار دې په عمومي شکل باندې په موږ او تاسو ټولو باندې ورحمېږي او زموږ ښایسته وطن افغانستان چې د اور لاندې پروت دی، پروردګار دې د اور نه خلاص کړي، د هغې په عوض د خدای ګلان راپنسي. بس په خدای باندې له قدرمن قاضي عزیز الله څخه ډېر زیاته مننه. قدرمنو برخوالو ستاسو ټولو څخه په ډېر درنښت هیله کوم چې د ملي سرود په درناوي پر خپلو ځایونو ودرېږئ. ټول څخه مننه. دغه پرتمینه غونډه درې برخې لري. په لومړنۍ برخه کې تاسو ته
بېلابېل قدرمن مشران پوهان خپلې ویناوې او یا مقالې وړاندې کوي. په دوهمه برخه کې مشاعره لرو او د پروګرام په وروستۍ برخه کې ملي اتڼ. د غونډې په پیل کې لومړی د غرغښت ټولنې مشر و ښاغلي نوروز عظیم ته بلنه کوم چې تاسو خپل لنډ ښه راغلاست ووایئ. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د اسلامي دولت د سیاسي نمایندګۍ خاص او فوق العاده استازی لوی سفیر محترم ډاکټر عبیدالله اوبی، محترمو مشرانو، عالمانو، همزولو، خویندو او ځوانانو، نن د 1450 هجري شمسي کال د جوزا د میاشتې نهمه چې د 2014 میلادي کال د مۍ د میاشتې د 29مې نېټې سره سمون خوري د پښتو د ژبې نړیواله ورځ ده. نو په دې خاطر اجازه راکړئ د غرغښت ټولنې د مشرتابه او ټولو غړو، د لوی ننګرهار د ټولنې د مشرتابه او ټولو غړو، د افغان کلتوري ټولنې د مشر او غړو، د اریانا شرکت د مشرتابه، د احمدشاه بابا د ټولنې د مشرتابه په استازیتوب تاسو محترمو راغونډ شویو افغانانو ته ښه راغلاست او ووایم چې ستړي مه شئ. بېل ترتیب اجازه راکړئ د پورتنیو یادو شویو غونډو په استازیتوب چې دغه غونډې د جوړېدو کوربه دي د پښتو نړیوالې ورځې په مناسبت خپلې نیکې هیلې او مبارکۍ وړاندې کړم. مننه.